پروژه کې سنت کې می خبرې دي یو خو پروژه کې پښمنه کول دا سنت دي او حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې تسحروا فإن في السحور برکه نبی علیہ السلام وی پښمنه کوي ځکه چې پښمنی کې برکت ته وره یعنی پښمنی په وجه باندې الله د انسان په عمر کې برکت او په عمل کې برکت او په رزق کې برکت او په اولاد کې برکت الله تعالی پیدا کوي پښمنی په وجه باندې نو او بعض خلک غفلت هم کوي اغه وای مړه بسې پروژه داسې نیت کړی دی کنه د ناراستۍ د وجه نه پښمنی ته نه پاسي دا غلطه خبره ده ډېر لوی خیر نه ځان محرومه کې او بلکې بعض روایتو کې خدا هم راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تسحروا تاسې پښمنه خامخا کوي ځکه چې يهوديان پښمنه نه کوي نو مسلمان له پکار دی چې په دې سنت باندې عمل وکړي بعض خلک په دغه ټیم کې روټۍ نشي خوړای خیال هم دی کنه بعض خلک دسی چې هغه په دغه ټیم کې خوراک نشي کولای نو را پاسې دی یو کپ چای دی اسکی یو ګلاس وب دی اسکی نو دا سنت به نه فوت کی سنت به نه پاتې کی معمولی یعنی معمولی شان خوراک پکار دی او خو بکا خدا دا چې لګا پښمنه خامخوش زما تر دې هغه موږ د قصه کوله ول زه سودان ته تلم تبلیغ کی ول انت سخلق ولغي يجبون دا کار به کول روزه کې به پښمنه کو روزه به نه نیولا ول ما ته د الله بندگانو ګران کار خو پښمنه دي پښمنی د پاسې روزه ولې نه نیسي ولا ته ورج بيخي کافر دي تخکارو مسلمان پښمنه هم پرې دي نو وته دغه بنیز باندې د روزه اهمیت دومره نه خو لکه د پښمنی اهمیت ډیرو نو د روزه اهمیت په خپل ځبانه ده او دغه سره سره د پښمنی اهمیت په خپل ځبانه ده په خپل باندې پاسي او ما دوی د ماشومان ځان سره پاسه وجدا عادت شي وختي پاسې دو سره د ماشومان مدد شي او په خپل خو انسان چې چا باندې روزه پرځي خامخا به پاسي نو یو سنت عمل د رمضان په میاشت کې غدا ده چې هغه پښمنه خامخا کول پکار دي دویم التعجيل في الافطار روزي په ماتولو کې جلدی کول د روزي په ماتولو کې جلدی کول شیعاګان چې دي نو هغه روزه لیټ ماتي دا شیعاګانو طریقه ده د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو طریقه دا ده چې روزه کې په ماتولو کې به تهدی کوي د څه نه چې کوي د نور د پروتونو مخ کې ماته کی خو چې نور پریوزي نو بیا به صبر وکړه مله اذان نه دی شوی او صبر وکړه دا مړه د مخ کې ویو موږ دې ویو کنه چې نور پریوته اذان مو شو بس روزه ماته وا به کې انتظار مکوا زمونږ د بازو کتابونو لیکلي دي او دا د لنډی کوتل دغه نه دي دا پیرانو پیژنې دا د لنډی کوتل پیرانو دا شي راغلي دي دغه ته دی خلکو تر منتقل شوی دی هغه یو غروب دی یو غیوب دی یو غیوب دی او یو غروب دی هغه وج د انور پناشن د انور چې کته شین دا صرف ستانه پناشو او دی له غروب نه دی کړي په خبره پوه شوي کنه وای د انور صرف ستانه پناشن وای ته به انتظار کې او لس منټه چې کله دا غروب وکړي نه غینه پس په بیا روزه ماته دا څه خبره دا کم ځای کې دنه حدیثو کې ذکر شته دی نه د صحابو په آثارو کې ذکر شته دی نه د امت سلفو کې ذکر شته دی بلکې د ځان نه یو شی جوړ کړی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا او د امت عمل په هغه زمانہ کې د صحابو او تابعین په دور کې چې د روزي په ماتولو کې به تادی کولا انتظار به ډر نه کو چې نور به پری وته او بلکې تاسو دغه ته چلان شي کنه د سعودي عرب ته نو د حرم کې کته نو چې څنګه نور پری وځي بس سم د سزان کې ډېر انتظار غي نه کوي او زموږ خلک کافي ټیم تیر شي او بیا اکثر چې اذان وشم خلک لا انتظار کوي صبر وکړه مړه وي پلاني چې اذان نه دی شوی مونږه په هغه چې په اذان باندې ماتو ودون ځان له زور مو ورکوي بچ نور پرې وته او یو اذان هم کرتا اورې د بس روزه ماتو وي دومره انتظار پکې بیا مکوي او د سیده چې اوس یو سړی کدا و چې لکه ته نور پرې وته خو په ایران کې خلا ولاړ چوت او د نور پرې وته سعودي عرب کې خلا چوت ولاړ نو دلته چې صرف د اسمان د منظر نه نور غایب شکنه کوم چې اسمان د عام منظر دی دین غایب شو بس دقه تزمو ستاره پر دقه غروب دی په دې باندې روزه ماتول پکار دي خو د شنه د ګور اکثر د دیر کوهستان کې بره یو دره کې سړی وسی کنه
او هغه چې زما نه نور پناه شو بس اوس روژه ماتول پکار دي. ګورې دغه غروب نه دی ښه، هغه نور پناه کېدل دي صرف. د اسمان کوم عام منظر دی چې دې نه نور ستانه غایب شو ښکته شو، عام طور چې د خلک غروب وي بس نور پرېوته، نو بس د هغې نه پس به ډېر انتظار نه پکار بلکې تادي پکې پکار ده په روژه ماتولو کې. بل سنت طریقه دا ده چې په کجوره باندې روژه ماتول. په کجوره کې خو ښه چې کومه تازه کجوره ده دلته خو نه میلاویږي، عام ځکه دلته خو دا وچې کجورې میلاویږي، یو چواری یو دا لمده کجوره یو په دې کې بله لمده وي تازه کجوره چې ورته وایي. نو سنت طریقه خو په تازه کجورو باندې روژه ماتول دي، خو تازه کجورې خو دلته نشته یا نورې کجورې میلاویږي، نو بیا سنت طریقه په دې کجورو باندې روژه ماتول دي. او که کجوره نه وي نو بیا په اوبو باندې روژه ماتول دي. که اوبه نه وي نو شربتونه خو ډېر شی دستیاب وي، څلور پنځه قسمه شربتونه پراته دي. او اکثر زموږ خلک دا وایي یاره وایي زه مخکې اوبه نه څښم شربت او بیا ډوډۍ نشم خوړی، نو لکه ځان پې هم دا کوه بیخي که نه چې تاسو ټول پوره جیګ باندې دی سریښی دی ټول جیګ وڅکي، خو لږ شان وڅکه او بس بیا چې دی نو وروسته ډوډۍ پسې وخوره خیر دی. نو سنت طریقه دا ده چې په کجوره باندې روژه ماته شي، او کجوره نه میلاویږي نو بیا په کار ده چې په اوبو باندې روژه ماته شي یا په شربت باندې. بل سنت طریقه دا ده په روژه کې چې دعاګانې ډېرې زیاتې کول. دعا ډېر زیات اهم عمل دی، او منګه داسې وکړو د روژه ماتي په ټایم کې چې کومه دعا ده زموږ خلک څه کوي اذان یې وکړو او یو منډه یو پلانې شی نشته دی، پلانې شی نشته دی که نه، یعنې ټول د روژه ماتي هر ټایم یې په خبرو کې او ډوډۍ ته په کتلو کې یو شی راوړی یو بل شی راوړی او که نه دسترخوان چې ډک شوی نه وي نو بس دا بیا څه خوړلی هم نشي غریبه، په ټوله ورځ روژه نیولي نو بس وایي چېرې دا شی به وخورم دا شی به وخورم، بیا چې یو ګیلاس شربت وڅکي نو هېڅ ته هم بیاړه نه کېږي، هر څه دېسته پاتې شي. نو موږ د خوراک په تیاري کې هغه ټوله دعا ټایم خراب کړو. یعنې په کار دا ده چې دا خوراک مراک د اذان یو 10 منټه مخکې راوړلی شي، 15 منټه مخکې راوړی، کم از کم 15 منټه مخکې خو سړی دعا وکړي که نه. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژهدار دعا دا نه رد کېږي، الله یې دعا خامخا قبلوي. په دې وخت کې سنت طریقه یو بل هم دا ده چې د روژه ماتي په وخت کې دعا ویل، که د نبی علیه السلام نو دو دعاګانې صحیح حدیث کې ثابت دي. یو دا دعا ده چې کله به روژه ماتوله نو دا دعا به ویله چې اللهم لک صمت او علی رزقک افطرت. دا مختصره دعا ده، یعنی که نور اوږده نشي ویلی نو اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت. او دا الفاظ هم پکې دي چې اللهم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بعض روایتو کې دا الفاظ هم ثابت دي، او که تعالی اوږده نه درځي نو دا خو ویلی چې اللهم لک صمت او علی رزقک افطرت. الله ستا دپاره مې روژه نیولې وه، ستا په رزق چې تا راکړی دی الله روژه مې پرې ماته کړه. او بیا چې لږ دغه به یې وکړه دا خوراک څښاک به یې وکړو نو دا دعا به ویل چې ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ هغه تنده ختمه شوه، وابتلت العروق رګونه لمده شو، زړه چې خوراک وکړي خو به زړه یې برابر شي، بدن بالکل برابر شي. او وثبت الاجر ان شاء الله، او په الله باندې اجر ور واوړېده، یعنې د الله سم اجر جمع شو. دا دعا به نبی علیه السلام کوله، که چاته دا یاد وي دا دعا هم کولی شي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالی. نو دا هم سنت طریقه ده. موږ اکثر خلک وږي شوي نو بس شربت ته ګوري چې اوس به کله اذان کېږي نو دعا تیري ستا، دعا تیري د روژې د ماتولو چې کومه دعا ده هغه تیري په تادۍ باندې وروسته ورته وریادوي چې لږ زموږ نه خو هېر شوه. نو ښه په تسلۍ باندې ناسته دعا کول، په دې ټایم کې الله تعالی دعاګانې قبلوي، او بیا د روژه ماتي چې کومې دعاګانې دام ویل پکار دي. بل ګوره سنت دا دي په روژه کې چې د خپل نظر حفاظت، د خپل ژبې حفاظت، د خپل غوږونو حفاظت، د نورو اندامونو حفاظت، دا ګورې سنت عمل دی. حدیث کې دا راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. چا چې په روژه کې دروغ پرې نه ښودل او په دروغ باندې عمل پرې نه ښودو نو که دې خولې ته کوری واچوي او خوراک څښاک نه کوي نو الله ته دې ضرورت نشته. یعنې په کار دا ده چې مسلمان د خپلو غوږونو حفاظت وکړي. په عام کال کې چې د غوږونو حفاظت نه دی کړی نو په روژه کې په خصوصیت سره د غوږونو حفاظت په کار دی چې زه په دې غوږونو باندې هر هغه څیز وانه اورم چې د هغې په اورېدو باندې الله خفه کېږي. د خپلو سترګو حفاظت،
چې زه په دې سترګو باندې هر غزي ته ونه ګورم چې باغې باندې الله تعالی خفه کیږي د خپل ژبې حفاظت په ټول کال کې خو مې ژبه داسې استعمال کړې ده بې دریغه اړو څه خیال مې نه دی ساتلی خو چې په رمضان کې کم از کم د خپل ژبه کنټرول وساتم چې داسې خبرې پې ونه کړم چې د هغې نه مسلمان د تکلیف میلاو شي زما رب زمانه خفه شي غیبت دروغ چغلي او اسې عبس خبرې چې د هر څه نه ځان وساتلی شي د خپل خیال د دماغ و حفاظت یعنی په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زورن ورکوي زورن او مطلب یې دا دی چې ګوره تا په ځان باندې حلال څیزونه بند کړي دي ګوره د خوراک ستا دپاره حلال دی اسکاک ستا دپاره حلال دی د خپل بیبي سره ملاوېدل ستا دپاره حلال دي خو په دې روژه کې د الله په حکم باندې تا هغه حلال څیزونه په ځان بند کړل نو چې کوم څیزونه حرام دي هغه په ځان بندول نه دي پکار غیبت حرام دی بدنظري حرامه ده ګانې بجانې اورېدل حرام دي او چې په روژه کې انسان په دې بې باقاعده روژه لنډوي په غیبت باندې روژه لنډوي از یو لږ ګپ ولګو که نه نو په ډبه باندې ناست دي په دوکان کې ناست دي په ډبه ناست په دوکان کې ناست د ملګرو سره ناست او په دې غیبتونو باندې په دې دروغو عبسو خبرو باندې روژې لنډو نو په دې خو روژه لنډېږي نه روژه پې بربادېږي ثواب یې پې ټول ختمېږي او ګانې بجانې اورېدل دا لکانو ته وایم په خصوصیت سره چې د موبایل استعمال په روژه کې بالکل پرېږدئ که ساده موبایل استعمالوئ خو ښه خبره خو دا ده چې د رمضان په دې اولني تاریخ سړی د موبایل ایسته بند کړي چې بیخي ضرورت نه وي که نه دا په دې اولني تاریخ د موبایل بندول پکار دي او د اختر نه پس کولاول پکار دي بیا اختر په ورځ کولاول پکار دي بس مخلوق سره رابطه ختم او الله سره رابطه شروع په جمعتونو کې ځب ځای لیکلي کړه چې د مخلوق سره بیخي رابطه ختمه کړي او په دې موبایل چې کوم ټایم ضایع کړي چې دا د الله بندګۍ ته ورکړي دا ټایم په دې کې به زه تلاوت کوم په دې کې به ذکر کوم په دې کې به منځونه کوم په دې کې به د قرآن درس ته ځم ولې په موبایل ټایم ضایع کوم او که وړوکې موبایل بیا ضرورت وي نو وړوکې موبایل استعمالول پکار دي ساده او دا غټې تختې نه دي دا څپېړې موبایل چې ورته وایي دا خو د روژه کې بالکل چې ته صندوق کې تاله کول پکار دي چړونوای نه لو ځکه ډېر خطرناک شی دی چې کولاو دی که که نه نو بس د نظر بیماری خو د نظر ګناه کې خو اخته شوې ډایرکټ او بیا چې داسې دا موبایل اړی نو که خبرونه مو اورې نو ګانې به دې په غوږونو باندې لګي د غوږونو حفاظت نه کېږي د خیال حفاظت نه کېږي د نظر حفاظت نه کېږي د په دې وجه باندې د غټو موبایلونو بالکل ځان ساتل پکار دي او که غټ موبایل استعمالونو په روژه به پی نه شي ګورئ د روژې په خوند به پی نه شي د ایمان او د عبادت چې کوم خوند او لذت دی په هغې به پوه نه شي بس خلک پلاني مې روژه تېره کړه او ما هم تېره کړه وګورئ د خطرې خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیري کړي دي داسې انسان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل منبر ته خطه او دی ولنۍ پړوی باندې چې خپه کې خودم امین او په دویم هم امین او په دریم هم امین دا حدیث تاسو ډېر اورېدلی دی په فضایل الاعمال کې دا حدیث شته دی او صحابه وایي موږ ته تپوس وکړو چې الله پیغمبر دا څه نبی علیہ السلام وفرمایل چې جبریل راغی او درې خیرې وکړې یو خیرې دا وکړه چې چا مور او پلار ژوندي دي او د په دې مور او پلار په خدمت باندې د الله نه جنت حاصل نه کړ د الله رضا حاصل نه کړ انسان دی هلاک شي ورمایل چې امین او دویمه خیرې دا وکړي چې په یو مجلس کې ستا ذکر وشي او ستا نوم یاد شي په تاسو درود ونه وي دا انسان هم دی هلاک شي صلی الله علیه وسلم ورمایل چې امین او درېمه خیرې دا وکړه چې هغه انسان دی هلاک شي چې په دمه د رمضان میاشت راغله د په الله باندې ځان ونه باخه دا دی هلاک شي ولما ویل چې امین دا څومره خطرناکه خبره ده چې جبرئیل علیه السلام خیرې کوي او پیغمبر علیه السلام په امین وایي دا په ډېره خطرې خبرې چې موږ خپله روژه په موبایلو باندې ضایع کړو په فیسبوکونو په ډرامو په یو څه د الله بندګانو اوس دا بل شی راوتی دی د ارتقل ډرامه ده که څه په دې خلک روژې لنډوي زه تېر روژه کې لاړم یوځي ته دلته شپې ناوخته او کسان ناسو ډرامې کتله ما له څه شی دی ویل دا ارتقل ډرامه ده نو دا یو مصیبت راوتلی په دې خلک روژې لنډوي ګوره په دې روژې نه لنډېږي روژه پې خرابېږي د دې څیزونو هم ځان وساتئ ځینو دلته ځای په ځای په دې بیټکونو کې د هلکان ناست دي او چکې لډوګانې او تاشونه کوي په دې روژه لنډوي په دې روژه لنډېږي خرابېږي دا څومره د خطرې خبره ده چې د رمضان د میاشتې هر یو منټ قیمتي دی ګورئ هر یو سکنډ قیمتي دی
او مونږ په لړوګانو په تاشونو په گیمونو په ډرامو په دې قصو یې تیر کړو زمونږ یو مولوي صاحب قصه کوله مونږ داسې قوم یو چې مونږ د ډرامه حقیقت ښکاري او حقیقت د ډرامه ښکاري ښه نه ته پته چې دا ډرامه ده او داسې په شوقو ته ناست دی چېرې ټولو کړی وي ته وایې چې د رښتیا دي هغه ډرامه ښه نه ته پته چې دا ډرامه ده ګوره چې ګپ دی او هغه ډرامه د حقیقت په نیت باندې ګورو او چې کوم څیز حقیقت وي نو هغه د ډرامه ښکاري چې موږ ته هسې ډرامه ده بهرحال د خپل نظر حفاظت د خپل ژبې حفاظت د خپل غوږونو حفاظت د خپل خیال او سوچ او فکر حفاظت دا د روژې یو اهم عبادت دی پکار ده چې دې کې خیال وساتل شي شپږم نمبر سنت عمل هغه دا دی چې خپل اهل و عیال باندې رزق فراخه کول فراخي خو الله راولي خو چې کوم څه ستا په لاس کې دي نو پکار ده چې ته لکه څنګه خرچه چې په عام کال کې نو پکار ده چې په روژه کې لګا خرچه ډیره کی په خپل جب چې کوم لړم کې نه ولې ته پاسه یعنی په خپل اهل او عیال باندې خوراک او هر قسمه فراخي راوستل الله پکار دي حدیث کې دا راغلي دی نبی اسلام فرمایي چې یزاد فيه رزق المؤمن په دې روزه کې د مسلمان رزق سیوا کیږي او به محدثین لیکي چې ګوره په روزه کې چونکې اعمال ډیر کیږي نو د اعمالو د وجې نه رزق هم سیوا شي نو که څوک دا وایي زما په رزق کې فراخي راشي نو دی به یو کار کوي او هغه کار دا دی چې عبادت دې ډېر زیات کوي اعمال دې ډېر کوي نیکۍ دې ډېر کوي الله به رزق فراخه کوي په رمضان کې ولې رزق سیوا کیږي الله تاسو ګورئ کنه یو غریب انسان د هغه په کور کې به دسترخوان باندې څو قسمه خوراکونه پراته یعنی انسان ته په خپله په لوږه راشي په خپله په تنده راشي نو د بل د لوږې او د تندې احساس هم ورته وشي چې یاره دا پلانې خو ګوره ټول کال یې ډوډۍ نه وي دا وګوره دا لوږه خو ډېر خطرناک شی دی او دا تنده خو ډېر خطرناک شی دی نو د غریب د لوږې احساس ورته وشي د ګاونډي د لوږې احساس ورته وشي نو هر سړی بیا د غریبانو خیال ساتي محمد ابراهیم محمدی